سلامونه وخت مو په خیر. شبنم مزریم د زیر نیوز سلرویش سپورتي خبرونو ته خراغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلید 30 او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 14 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې د سامبو کوروش ملي لوبډلې یو ورزونکی او دوه لوبغاړي د ځوانانو آسیایي سیالیو دریم پړاو کې د ګډون په موخه بحرین هیواد ته روان شول. یا د سیالۍ چې له 14 تر 18 کلونو عمري کټګورۍ کې ترسره کیږي. د سامبو کوروش په برخه کې به له افغان ورزشکارانو څخه روح الله نظري په 83 او محمد یحیی محمدي په 15 کیلوګرام وزن کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. دا ویلو ده چې دغه سیالۍ به په 28 ورزشي رشتو کې له 15 هیوادونو څخه د 2000 ورزشکارانو په ګډون د روانې میلادي میاشتې پر 22 پیل او تر 11 نیټې دوام وکړي. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د 14 ښوونځیو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې چپرهار لیسې د 5 منډو په توپیر خپل سیالې ماڼو لیسې لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د خوست ولایت مرکز متون ښار کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې یوه میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې متون اتفاق لوبډلې د 50 منډو په توپیر خپل سیالې حاجي ولی لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د نړیوال سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې لومړی ځل مراکش د 10 کلنو ځوانانو فوټبال نړیوال جام پای لوبې ته لار پیدا کړه. د 10 کلنو ځوانانو فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه پای لوبه کې د مراکش 10 کلنې ملي لوبډلې فرانسې ته په پینالټي راوند کې په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو پای لوبې ته لار وموندله. د دې سیالیو پای لوبه کې به مراکش له ارجنټاین سره مخامخ شي. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز سلرویش. تر سبا خبرونه د الله پامان.